الله الرحمن الرحیم په دا ځای کې موږ لرو بیټلاکر ډرایو انکرپشن. د انکرپشن چې تاسو وینئ د انکرپشن مطلب دا دی چې جې ته داسې کوډ ورکړه چې کوډ یوازې ستا سره در سره وي او دا کوډ کې هم درکوي. کله چې ستا څخه کوډ هېر سي هغه کې پکښې کښېږده دلته بېرته دی چې کېږي درته راخلاصېږي. د بیټلاکر وظیفه دا ده چې موږ څه کولی شو ډرایو ته پاسورډ ورکولی په خلاص ډول. پر ده باندې کلیک وکړئ. دا یو شی ستاسو په یاد وي که چیرې ستاسو د کمپیوټر هېڅکله موږ تاسو سی ډرایو ته بیټلاکر نه ورکوو، سی ډرایو نه بندېږي، نور ډرایو ته موږ بیټلاکر ورکولی سو. او دا یو خبر ستاسو په یاد وي باید دا چې بیسیک ډاینامیک نه وي. که چیرې دا ستاسو ډرایوونه ډاینامیک وه جې ته پاسورډ نه ورکول کېږي. یو ډاینامیک دی یو بیسیک دی، دې ترمنځ فرق شته. ډیسک منیجمنټ صاحب ته راسئ. که چیرې دلته بیسیک انتخاب و، بیسیک دا معنا چې دا هر یو جلا جلا جوړ شوی دی. که چیرې ډاینامیک و دا معنا چې ټول د یوه څخه جوړ شوي دي د انسټالیشن څخه وروسته. یعنې کله چې ته راولاړ سې د انسټالیشن دې وکړې یو ډرایو جوړ و، مثلا ته بل ډرایو ځینې جوړ کړې جې ته ته بیټلاکر نه سې اپلای کولی ځکه چې دا ډاینامیک چې دا ټوله یو ډرایو دی او پر سی ډرایو باندې بیټلاکر نه اپلای کېږي. نو موږ بیا که چیرې ډاینامیک وي خو بیا موږ کولی سو چې چیش ته یې واړو بیسیک ته یې واړو هغه ډاټا هم ډیلیټېږي یا د سافټویر په واسطه اړولی سو. موږ سره زه فقط هدف هم دا دی چې یو ډرایو ته څنګه کولی شو چې پاسورډ ورکړو. په بیټلاکر باندې کلیک وکړه. دلته درته یو ډي ډرایو دی یو اف ډرایو دی، پر کوم یوه باندې اپلای کوئ اوس آف دی دا باندې کلیک وکړه چې شکه ټرن آن یې کړه. پر هغه یوه یې اپلای کوئ چې ډاټا لږ پکښې کړي. سیدي اوس کیدای شي په دې کې ډاټا ډېر وي نو بیا ډېر وخت ونیسي. زه وګورم چې کوم یو کې به لږ ډاټا وي. دواړه کې ډېر ډاټا شته. 28 جی بي ده په دې کې هم دغه به ورته انتخاب کړو دا 20 جی بي چې پکښې کړو. ټرن آن بیټلاکر فعاله کړه. اوس دی درته وایي چوز how you want to unlock this drive. ته غواړې چې دغه ډرایو څنګه انلاک کړې یعنې په چی سره انلاک کړې. وایي use a password to unlock the drive. غواړم چې زه پاسورډ استعمال کړم د پاسورډ په واسطه سره دی بېرته چې کوم انلاک یې کړم راخلاص یې کړم. یا use my smart card to unlock this drive. زما سمارټ کارت استعمال کړه. زه ورته امید چې کوم پاسورډ ورکوم پر ده باندې کلیک وکړه. که سمارټ کارت موږ دلته نه لرو راسئ دلته چې ورکوي پاسورډ ورکوي. دغه پاسورډ چې هر شی ته ورکوي ته کولی شې ورکړې. مثلا دا کوشش وکړئ دی دا کوچنی پاسورډ نه مني سیدي دا 4 تورې اوس مثلا که زه ورکړم چې 1 2 3 دی شاید ونه مني 1 2 3 کله زه نیکسټ مخته ځم دی نه راته مني دا پاسورډ. ګور دلته ماته میسج راکوي وایي د پاسورډ provided does not meet minimum length requirement. نو دلته راسه یعنې دغه طرف کې دا حروف ډېر لږ دي ته دلته یو څه فاصله نه ورکړه. مثلا زه راځم پاسورډ ورکوم کندهار وم که بیا پاسورډ غواړې کندهار مې پاسورډ ورکوي نیکسټ کوي. دا پاسورډ چې ورکوئ ځینې وخت شفټ بټن ورسره نیسئ شفټ هغه دا تورې ډېر قوي کوي. نو دلته درته وایي how do you want to back up your recovery key. هغه ریکوري کی زه تاسو سره کوم درکړم که چیرې ستا پاسورډ هېر سو پاسورډ یې نشته نو بېرته غواړئ چې هغه کی یې پکښې کښېږدي دی بېرته چې سي ډي انکرپټ سي سیري یعنې بېرته درته راخلاص سي. نو دلته وایي if you forgot your password or lose your smart card. که چیرې ستا پاسورډ هېر سو یا هغه سمارټ کارت در څخه پاتې سو you can use your recovery key to access your drive. نو ته دا ریکوري استعمال کړه تر څو خپل ډرایو ته داخل سې. save to your microsoft account. دا مایکروسافټ اکاونټ چې د هغه ستا د windows.live.com آی ډي راخلاصېږي او ایښول کېږي ایښولی سې. save to a USB flash drive. یا دا په USB کې ایږدم نه فلاش واچوم په هغې کې ایږدم. save to a file. په یو فایل کې ثبت کړه پرنټ یې کړه ته نو هغه شی تا کول. زه ورته بیا save to file یې کړه یا مثلا save to file. اوس دی هر ځای کې چې تا غوښتل دی درته ثبتوي. په کوم ځای کې درته ثبت کړم په ډسکټاپ یې ثبت کړه هغه نوم ورکړه چې هر نوم ورکوې اوکې. په دغه نامه سره یو دانه بله ثبت شوې ده یا شاید ده کړي یو دانه ثبت په مخ کې نیکسټ یې کړه. اوس دلته وایي choose how much of your drives to encrypt. وایي دا ستا ډرایو زه څونه درته انکرپټ کړم یعنې څونه زه دلته چې کومه سکیورټي پر اپلای کړم. هغه انګلیسي خط یې تاسو ووایاست وایي if you are setting up BitLocker on a new drive or a new PC. وایي که چیرې ته دغه BitLocker په یو نوي ځای یا په یو نوي کمپیوټر کې اپلای کړې you only need to encrypt
the part of the drive that is currently being used. وای ته کول چې هغه سا ورته وټکي چې یوازې دا سهاره ته پلونکه چې څونه ډاټا ته ورچول د هغه پرېږده. BitLocker encrypt new data automatically as you edit it. نو کله چې مثلا ته هغه انکراپټ کړل چې بیا ته نور ډاټا وراچې هغه په اتومات ډول انکراپټ کړي. یعنې مطلب یې دا دی موږ چې یو ډرایو ته پاسورډ کړی که بیا شام ته راوړو په هغه پاسورډ خپله پر اپلای سوی ځکه پاسورډ مو کړی دی د هغه خبر ته کوي بل شی نه یې درته ویلي. Well, if you are enabling BitLocker on a PC or a drive that's already in use, like a چیرې تا پر یو ډرایو باندې BitLocker اپلای کړی که څه هغه وختچې استعمال شوی دغه ډرایو خلک استعمالوي consider encrypting the entire drive. نو دی به څه کړي دغه ټوله ډرایو به څه کړي درته انکراپټ کړي که څه هم ډاټا پکښې کړي که نه یې پکښې. دا ډېر خلاص خبر زه یې وایم بیا بېرته څه خلاصه وایم. Encrypting the entire drive ensures that all data is protected, even data that you deleted but that might still contains retrieve available retrievable information. دی وایي که څه هم ته د هغه ډرایو کې مثلا د BitLocker جې پر اپلای کړي BitLocker تا پر اپلای کړي که په ده کې ډاټا یې پر هغه ټولو باندې اپلای کېږي که ته نور ډاټا ورته راوړی پر هغه هم اپلای کېږي. وایي که ته هم د جې څخه ته بیا ډاټا ډیلیټ کړې خو انفارمیشن به یې ستاسو په کمپیوټر کې په هغه ډرایو کې پروت وي چې دغونه ډاټا انکرپټ شوی وه. نو دلته وایي انکرپټ یوز ډیسک سپیس اونلی. یوازې هغه کومه ساعت چې ما استعمال کړی دی هغه کوم ډاټا چې ما استعمال کړی دی هغه ته پاسورډ ورکړه. وایي faster and best for new PCs and drive. نو ستا د کمپیوټر لپاره دا ډېر ښه دی ډېر تیز دی. که یو ټول چې انکرپټ انټایر ډرایو ټوله ډرایو استعمال کړه که بیا زه وروسته نور ډاټا یې دم دغه کړه دا سر د نه کوم دانه انتخاب کړي بیا بغیر له پاسورډه بیا راخلاصېږي. دوی دا سر د انتخاب وو چې پاسورډ ورکړو. نیکسټ دی وایي are you ready to encrypt this drive. آیا ته اماده چې دغه ډرایو انکرپټ کړې. نو چیش درته وایي you will be able to unlock this drive using a password. ته به د پاسورډ په واسطه سره راخلاصولی شې. Encryption might take a while depending on the size of the drive. نو دی وایي کیدای شي دونه وخت ونیسي چې څونه ډاټا په دې کې شي د ډاټا مطابق دی غونه وخت درته نیسي. او until encryption is complete your file won't be protected. د هغه ساعته پورې چې وایي د انکرپشن مکمل شوی نه ستا ډرایوونه یا ستا ډاټا پروټکټ نه ده. نو سټارټ انکرپټ کړه اوس دی وخت نیسي هر څونه ډاټا چې په دې کې وي دی دغه ډاټا مطابق غونه وخت راته نیسي دی شروع کېږي. دلته ګور نه دلته وایي پروټکشن از ان پروګرس دا اوس په جریان کې ده. دلته په دا ځای کې اوس کیدای شي یو کوچنی سکرین در پر خلاص دی شروع دی. دا چې کله 100% پاسورډ خپل کمپیوټر سټارټ کړي که چیرې مثلا اول د وار راسي ویې ګوري هغه ډرایو باندې کلیک وکړي راخلاصه کړي که چیرې راخلاصو دا معنی چې ته یې پلا خپل کمپیوټر سټارټ کړه تر څو هغه تغیر پر ده باندې اپلای شي بیا چې ته راخلاصې ستا بې اجازې نه راخلاصېده. او دغه هم هغه ستا د BitLocker چې شته کې یې تا ته درکړې ده ستا د BitLocker کې ده چې دغه کې ده که چیرې ستا څه هېر شو دغه کې ورته ولیکه بس ته خپل راخلاصې په پاسورډ په ځای کې د پاسورډ په ځای کې دغه کې کرته کې ورته ولیکه دغه هم کې ده په دغه سره خلاص کړي که چیرې نور راز دلته لانجو ګوري دغه یې کې لاندې څه دي ور دغه یې کې ده دغه یې کې ده مازې پکښې شوی هغه آیډنټیفایر دی چې فقط دی مازې پیدا کوي چې دی راخلاصوي په دغه سره درته راخلاصوي. او دلته هم درته وایي دا خو نو والا نور معلومات چې ضرورت نشته زه درته وایم بیا زه یو ساعت په دا ځای کې درته وایي BitLocker drive encryption recovery key ده recovery ده. Why to verify that this is the correct recovery. Why که ته د ویبټا درته وایم دا جمله ځینې چې زه مکمله ونه وایم په مطلب یې نه ستا ساه خلاصېږي نه زما ساه خلاصېږي. Why to verify that this is the correct recovery key compare the start of the following identifier with the identifier value display on your PC. دلته مطلب دا دی وایي که چیرې ته غواړې چې ته اطمیناني سې چې دغه کې چې دلته ده درکړې ده چې دغه کې ده چې دا سې ده که غلطه ده نو ته پلا ولاړ سه د ده دغه آیډنټیفایر دغه لاندې دغه آیډنټیفایر چې ده درکړی دی دا د چې ستا د کمپیوټر د آیډنټیفایر سره څه په وکړه مقایسه یې کړه دغه آیډنټیفایر دی او دلته درته وایي if the above identifier matches the one displayed on your PC. وایي دغه کوم چې ستا په کمپیوټر کې د آیډنټیفایر ښکاره کېږي د هغه سره یو شی که چیرې د هغه سره یو شی then use the following key to unlock the drive. نو هغه لاندې کې وایي چې ستا ډرایو چې څه راخلاص
دا فقط هغه معلومات د تا درکړي دي نورغه به موږ ته صورت ستا نو دا در دغه تقریبا د 4 یا 5% دا تل دی دا یو څه وخت نیس کېدای سي 1 ساعت وخت ونیسي ځکه چې ډاټا یې ډېره ده نو موږ ته به راسو دا خبرې به وکړو دا څه شته وایي بیا به ځینې لاړ سو بیک اپ یور ریکوري کی که غواړو چې بیا بیک اپ ځینې واخلو ریکوري راکړي تاسې پیدا کړو چینج پاسورډ ور بدلوي پر د منځ کلیک وکړه پر د منځ کلیک کوې ته هغه پاسورډ اولډ پاسورډ لیکې بیا نوی پاسورډ ورکوې دی دغه کېږي اول په دا ځای کې چې لرو ریموو پاسورډ ځینې څه کوم ایډ سمارټ کارت یا د سمارټ کارت په واسطه راخلاصوم ټرن آن اټو لاک یا دی ته ما چې کوه انلاک کوه راته او هغه انلاک کېږي چې تا ته دی د چې په واسطه کېږي د ریکوري په واسطه کېږي هغه ریکوري ورکوې ټرن آن بیټ لاکر دا بیټ لاکر بېرته راته بند کړه دا هغه د ده بیټ لاکر معلومات چې موږ ته څنګه کولی شو چې پر ده باندې څه وکړو بیټ لاکر اپلای کړو نو خو نشی نیسه فقط دا چې دغه 100% سو نور ورسې دغه ایجاد دی افټر دی هر ځای چې دی هغه وګورې هغه به نور باندې کار به نه درته کوي نو چې وخت یې نیسي د هغو نه بس د دپاره